بیا نشته مرګرو که اپوزیشن دی پوهه پې نه یم چې بد دي او که ښه روان دي د کلمې په نوم آزاد وطن کې څه روان دي دې سملو کې ناس غټخېټو مې آئین لاو کو دې قانون سازو مې دستور په عباسین لاو کو دې مقدسو ایوانونو نه غوجل جوړ وي د واده کور وي پکې هر وخت غوبل جوړ وي او که اپوزیشن ته په شور سبزي منډۍ جوړه کړي د اقتدار خاوند ته هم مچلي منډۍ جوړه کړي نو دې له نامزدي ورک شه ستا د مرګي شور وګرځه د اسمبلۍ پسته کرسۍ در پورې ور وګرځه او باچا لتا کو څوک هیله لري نو بد به کوي دا قوم کو ستا نه څه ګیله لري نو بد به کوي خواره د بل په اشارو لکه لولک ګډېږي لکه شادو د مداریانو په ډولک ګډېږي تاله پسه څوک لقبونه د لینډ لارډ درکي تاله پسه څوک لقبونه د لینډ لارډ درکي تاله د محض په تقریر باندې ایوارډ درکي څنګه در سره چې د ظلمو د زړګي چوله بستي داسې دې شعر کې پتا وخت خرابوله بستي او ای د هوستګي شاعره خدای دې منډو باسه د یار د ځنې اننګونه دې دا شونډو باسه د بیدارۍ په ځای دې دا بچي په سکو مین کړل څوک دې په خال څوک دې په شونډو اننګو مین کړل منم چې تا ته د دروغو ترشا ژوند خوږ دی خو ما ته سپینو ویلو کې دا خوند خوږ دی او منیر صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایما ما د څوک مړ کې خو دلته بدله وایما چا کې منیر مهرباني مننه منیر صاحب وایي سپینې مه وایه ویم مهرباني منیر صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایما زه دې پرې مړ شم خو دلته بدله وایما چا کې چې زی شته نو هغه ته به خپل پیر وایم دا مې ایمان دی چې خنزیر ته به خنزیر وایم او د انبیاو وارثانو ته سلام کومه د حق پرستو علماو احترام کومه خو دا ځنې ملایان مذهب ته زیان رسوي دغه د دین په جامه پټ دین ته نقصان رسوي دغه ناحقو زه ټوټې ویشلی یمه دوی د فرقاتو په اره باندې څیرلی یمه دا د فرقو په زنځیرونو کې بندي چا کړم ته بریلي دې پنجپیري زه دیوبندي چا کړم شرخوخې نه مالیار شه ښکلې ګلستان تیار کا ګینې دوزخ تلو ته زموږ نه مخکې ځان تیار کا او الله دې دې اجي صاحب نم ساپه ټکو باسي دا چې په ګیره لاس وخي تسبو نه ټکو باسي دا چې روان دی او په لاسو کې پنسې اخلي دا بډور اجي په روغو کې پیسې اخلي بشر نسبرګ دی خو د زړه کور کې شیطان ساتي چنجي اخره چې پردي کورونه روان ساتي او جمهوریت د صحافت په کالو ښکلې ښکاري یو صحافي د حقیقت په کالو ښکلې ښکاري خو دا ځینې صحافیان په خوله ګونګي کړې ربا که هدایت نه اخلي وخت یې د مرګي کړې ربا دا په چینلو چې لګیا وي ضمیرونه پلوري د څو روپو په بدله کې ایمانونه پلوري غواړم چې ټول دې د مظلومو په سر ډال جوړ شي د کونډو رنډو خویندو میندو د سر شال جوړ شي او اوس په آخره کې ګناه کبیره کومه جرنیل صاحب تا سره پوټې مناظره کومه د جان امان غواړم یو څو پوښتنې عرض دي زما مهمه نه په جمهوري نظام کې فرض دي زما دا درته څوک وایي حکومت واخله چوکۍ سنبال کا بهادره لاړ شه سرحداتو کې څوکۍ سنبال کا په مشرقي کرښه د هند دپاره قهر جوړ شه زړونه مو وګټه د کام دپاره پهر جوړ شه پاکستاني یم شپېلې مې د تندي لرې کا د وطندارو د مرۍ نه تېزندي لرې کا سجاد هوتي سر په تلي چغه برحق پورته کړه زر یې په دار کې د ناره د ان الحق پورته کړه
ډیره زیاته مننه سجاد صاحب ستاسو ټولو ډیر خواږه او ډیر